ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن په درس کې مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې په سویچ فنکشن باندې کار کوو. سویچ فنکشن د مایکروسافت ایکسل د لاجیکل فنکشنونو د جملې څخه یو فنکشن دی لکه اف او اف اس چې د کمپریژن دپاره مونږ استعمالو. که چیرې په ساده شکل تاسو ته ووایم چې سویچ فنکشن د مایکروسافت ایکسل د اف لاجیکل فنکشن الټرنیټیو فنکشن دی، یعنی مونږ کولی شو د اف لاجیکل فنکشن ټول کارونه د سویچ فنکشن په واسطه باندې هم ترسره کړو. نو دلته ما سره یو ورډ فایل دی، دلته یو څه معلومات دي د سویچ فنکشن په باره کې. دې نه مخکې چې په سویچ فنکشن باندې کار وکړو راځو په دې باندې خبرې کوو. سویچ فنکشن لکه ما چې تاسو ته وویلې د کمپیر کولو یا کمپریژن دپاره استعمالیږي. په دې فنکشن کې مونږ تاسو یو مشخص ساحه ایکسل ته ورکوو لکه د اف لاجیکل فنکشن، او ورته وایو که چیرې دې ځای کې چا دا شی ولیکو تاسو ماته دا راوړئ، او که چیرې چا دا شی ولیکه تاسو ماته دا راوړئ. د ده هغه سنټکس چې دی، یعنې هغه سټانډرډ کوم سټرکچر چې دی هغه دا دی چې اول به مونږ تاسو مساوي لیکو، د هغه نه وروسته به سویچ لیکو. اول به مونږ تاسو اکسپریشن مشخص کوو. اکسپریشن نه مطلب ځای دی، هغه لوکیشن به تاسو مشخص کوئ چې چیرې په دغه ځای کې چا دغه ویلیو ولیکله، یعنی ویلیو 1، نو تاسو ماته دغه ریزلټ راوړئ. که چیرې په دغه اکسپریشن کې چا دغه ویلیو ولیکله تاسو ماته دغه ریزلټ راوړئ. نو مونږ کولی شو دغه کنډیشنونه نه دي تر 127 کنډیشنه په سویچ فنکشن کې مونږ اډ کړو. ګورئ په اف فنکشن کې به مونږ دغسې کار کوله. د سویچ فنکشن ښه والی دا دی چې دا لنډه فنکشن ده، ضرورت نشته چې مونږ بار بار سویچ ولیکو، فقط لوکیشن به ورته مشخص کوي. که چیرې دغه ویلیو ولیکل شوه تاسو ماته دا راوړئ، که چیرې دې ځای کې دا ویلیو ولیکل شوه تاسو ماته دا راوړئ. او که چیرې نه دا ویلیو وه، یعنی ویلیو 1 نه وه، ویلیو 2 نه وه، ویلیو 3 نه وه، نو تاسو ماته څه شی راوړئ، هغه ډیفالټ میسج هم تاسو دلته لیکلی شئ. اوس یې همدغه لاندې دلته تشریح کړی دی. نو راځم څه چل کومه په عملي شکل په دې تاسو ته کار کوم. ایکسل پروګرام خلاصومه. دلته ما سره دوه ټیبلې دي. اولین ټیبل چې دی د اول کالم موږ سره د سټوډنټ آی ډي په نامه دی، دویم سټوډنټ نیم دی، پروګرام دی او فیس دی. دلته مثلا زه لیکم 1 2 3، دا ما سره سټوډنټ آی ډي شوه. دغه نه دې خوا کالم کې لیکم ما سره څو شاګردان، اسلام، خان، سلام، دا کسان دي. اسلام ما سره په ایم اس ورډ کې داخله وکړه، خان ما سره په کویک بوکس پروګرام کې داخله وکړه، او سلام په نیټورک پلس کې. نو اوس که چیرې زه وغواړم چې په دغه پروګرام کالم کې څوک مشخص پروګرامونه لیکي او د هغه فیسونه ماته معلوم وي، او هغه فیس اتومیټیکلی دلته ماته اپیر شي یا ښکاره شي از ا ریزلټ، نو مونږ کولی شو دا کار د سویچ فنکشن په واسطه باندې وکړو. لکه که ستاسو په یاد وي د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې مونږ هم کولی شو. لکه څنګه ګورئ، راځم لیکم مساوي اف که چیرې دغه خانه کې چا ولیکه، څه شی ولیکو، ایم اس ورډ، کاما تاسو څه چلو کوئ، ماته راوړئ چې د ده فیس 1000 روپۍ دی، کاما اف که چیرې بیا څه چلو شو، دلته کلیک کوم، بیا لاندې راځم ورته که چیرې دغه سیل کې بیا چا ولیکو، څه شی ولیکو، کویک بوکس یې ولیکو، نو کاما ته ماته 2000 روپۍ فیس راوړه. کاما اف که چیرې بیا په همدغه سیل کې دا لاندې دغه ځای کې چا ولیکو نیټورک پلس، نو تاسو ماته 3000 روپۍ فیس راوړئ. او که چا هیڅ شی ونه لیکو تاسو ماته 0 راوړئ. نو یو قوس، دوه قوس، درې قوس، چون درې اف لاجیکل فنکشن مونږ دلته استعمال کړي دي، نو درې قوس مې ورته کلوز کړو. انټر کلیک کوئ، نو تاسو وګورئ چې کله دلته څوک ولیکي ایم اس ورډ 0 فیس راوړي، که چیرې کویک بوکس ولیکي 2000 فیس راوړي، که چیرې نیټورک پلس ولیکي 3000 فیس راوړي. په همدې شکل باندې مونږ کولی شو دغه کار د سویچ لاجیکل فنکشن په واسطه باندې وکړو. څنګه، راځم لیکم مساوي سویچ، صحیح شوه. دغه نه وروسته به تاسو چل کوئ، اکسپریشن به مشخص کوئ، کوم ځای تاسو غواړئ چې په از ا کنډیشن اډ کوئ، دې ځای باندې ما کلیک وکړه، لاندې راغلم ورته یم که چیرې دغه ځای کې چا
لیکل وکړو او هغه لیکل چې شی وګوره کاما مې ورکړه ویلیو 1 زه لیکم چې ایم ایس ورډ نو کاما ویلیو دته سره راوړم ریزلټ سره راوړم ورته وایم چې ماته بیا دلته د فیس کالم کې راوړه 1000 روپۍ کاما په همدې شکل اوس بیا دوباره سوچ ته ضرورت نشته لکه اف لاجیکل فنکشن چې مونږ تکراري ولیکو بیا به تاسو ویلیو 2 لیکئ بیا به ریزلټ مشخص کوئ بیا به ویلیو 3 لیکئ بیا به ریزلټ مشخص کوئ تر 129 دغسې کنډیشن مونږ لګولی شو زه ورته وایم که چیرې بیا دلته هغه دویمه ویلیو یعنی ویلیو 2 چې وه هغه که چیرې کویک بوکس چا ولیکو صحیح شوه نو کاما بیا ما ته راوړه چې د دې فیس دی 2500 افغانۍ کاما که چیرې بیا هغه ویلیو 3 چې ده په همدغه یو ځای کې ګوره ښه دغه سیتریک یو ځل چې دا تاسو مشخص که بیا ضرورت نشته ورته دې ځای کې بیا چا ولیکه چې شی ولیکو نیټورک پلس یې ولیکو نو ویلیو کې به ما ته څه راوړی ما ته راوړی چې د ده فیس 3000 افغانۍ دی او که چیرې نه ایم ایس ورډ ولیکل شو نه کویک بوکس ولیکل شو نه نیټورک پلس ولیکل شو ګورئ ډیفالټ ویلیو به هم تاسو مشخص کولی شئ ډیفالټ ویلیو یو ځل مشخص کیږي نو زه ورته وایم چې تاسو ماته هیڅ مه راوړئ 0 مې ولیکو نو د هغه نه وروسته یو قوس بندوم ځکه دلته مونږ یو ځل قوس اوپن کړی دی نو یو ځل به دا کلوز کوئ د اف لاجیکل فنکشن خو نه به داسې نه کوئ چې څو ځل تاسو اف استعمال کړی یعنی قوس هم اوپن کړی بیا به کلوز کوئ نه خیر انټر کلیک کوئ نو تاسو دا فنکشن داسې چلو کوئ لاندې تطبیق کې کنټرول ډي کلیک کوئ ګورئ که چیرې دلته څوک ولیکي مس ورډ 1000 فیس راوړي که چیرې دلته ولیکي څوک کویک بوکس 2500 فیس راوړي که چیرې دلته څوک ولیکي نیټورک پلس 3000 فیس راوړي او که چیرې دا پاک شي هېڅ هم نه راوړي 0 راته راوړي همدغه کار موږ تاسو د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې هم کولی شو دویم مثال ته راځم دلته ما سره اول کالم د امپلای آی ډي په نامه یادېږي دویم د امپلای نیم دی دریم د ډپارټمنټ آی ډي او څلورم د ډپارټمنټ نیم مثلا ما سره دونه کارمندان 1 2 3 4 د یو نوم اسلام دی د بل خان دی د بل ولی دی د بل علي دی د د ډپارټمنټ آی ډي 10 ده د 10 ده د 30 ده او د 40 اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دلته څوک د ډپارټمنټ آی ډي لیکي نوم یې دلته خپله اپیر شي نو بیا هم لکه د اف لاجیکل فنکشن مونږ کولی شو د سویچ لاجیکل فنکشن څخه استفاده وکړو څنګه راځم لیکم مساوي سویچ ایکسپریشن کې به ځای ورته مشخص کړي ورته که چیرې دقسې کې صحیح شوه کاما چا ولیکه ویلیو به مشخص کړي سی ولیکو زه ورته یم چې که چا چېرته ولیکه 10 که چیرې ټیکس نه نو ضرورت نشته تاسو هغه کوټیشن کې ونیسئ مخکې چې ما کوټیشن کې نیول ځکه هغه ټیکس و نو کامه تاسو ماته څه راوړئ زه ورته یم چې یاره ماته راوړه چې شی راوړه ایچ آر ډپارټمنټ بیا همدارنګې ویلیو 2 مشخص کوم که چیرې چا 10 ولیکو نو کامه ته به ماته راوړه چې دا فاینانس ډپارټمنټ مربوط کیږي صحیح شوه کامه که چیرې بیا چا ولیکو 10 ته به ماته راوړي چې دا د آی ټي ډپارټمنټ مربوط کیږي کاما که چیرې بیا چا ولیکو 40 نو ته به ماته راوړي چې دا د مارکیټینګ ډپارټمنټ مربوط کیږي او دغه نه وروسته بیا ډبل کوټس او کاما که چیرې مطلب نه 10 نه 20 نه 10 او نه 40 نو زه بیا کوټیشن کې لیکم انوالډ ډیټا نو دغه نه وروسته بیا ډبل کوټس او قوس بند انټر باندې کلیک کوم اوس تاسو وګورئ دلته که چیرې زه ولیکم 10 ماته ایچ آر راوړي که چیرې 10 ولیکم ماته فاینانس ډپارټمنټ راوړي او په همدې شکل که چیرې زه 10 ولیکم ماته آی ټي ډپارټمنټ راوړي که 40 ولیکم مارکیټینګ ډپارټمنټ راوړي ماته نو که چیرې داسې یو ډپارټمنټ آی ډي ولیکم چې هغه موږ سره موجود نه وي نو ماته انوالډ ډیټا ګورئ زه راځم لیکم 50 چې کله ولیکم انوالډ ډیټا راځي ماته نو دا د سویچ فنکشن ساده دوه لنډ مثالونه نو د سویچ لاجیکل فنکشن په کمپلیکس یا لږ نسبتا مغلقتر مثالونو باندې په بله ویډیو کې کار وکړو